مسؤله وسله سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته الله مې عزتمن او خوشحاله لره. افغانانو ورونو تاسې به په دا کې کتلي په میډیا کې زه به تاسو ته اوس دغه وښیم یو ویډیو وښیم چې د علیپور په نوم باندې یو لنډغر څه کړي دي. دا ویډیو هم تاسې واورئ، تاسې سره نن په تفصیل خبرې کوو. عبدالغني علیپور چې دا ویډیو شیر کړئ تاسو. وسلوالو قومندان چې د زه تاسو سره دا ویډیو شیر کوم. ویډیو شیر کړئ افغانانو چې تاسو سره دا مسؤله وسلوالو قومندان عبدالغني علیپور چې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت له زندان آزاد شوی پر ملکي خلکو تر ظلمونو وروسته تازه په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او ګڼې وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویاند وایي چې د عبدالغني علیپور وسلوالو کسانو د دې ولایت په حصې دوم ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر دوو پوستو بریدونه کړي. جګړې څو ساعته دوام پیدا کړی او بالاخره د علیپور کسانو دوه امنیتي پوستې نیولې دي. چارواکي وایي د علیپور د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پر دې سربیره چې دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي او بیا یې له ځانه سره وړی یو حاموي ټانک، 10 میله کلاشینکوفونه او نورې وسلې هم د علیپور د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت په دویم حصار بسود ولسوالۍ کې ویډیو شیر کې افغانان ډېر مهمې خبرې ده. اوس افغانستان کوم طرف ته دي تاسو به وګورئ چې دغه حمله په پایله کې دوه ملي پولیس زخمیان شوي او د دغه دوه پوستو 10 تنه ملي پولیس یې وهلي دي، ډبولي دي او د دوی یو هاوموي ټانک، 10 میله کلاشینکوف، یو M16 ټوپک او 2 میله پیکا او 2 نورنجک انداز وسلې له ځان سره وړي دي. د دوی ترڅنګ یو زخمی پولیس هم د علیپور غیر مسؤله وسلوالو کسانو له ځان سره وړی دی. عبدالغني علیپور 2 کاله وړاندې د غیر مسؤله وسلوالو د لرلو او پر ملکي خلکو د ظلمونو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت خوشي شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالغني علیپور دا مهال 15,000 غیر مسؤل وسلوال لري او لا هم حکومت کې د جګپولو چارواکو لخوا حمایه کیږي. پخوا نیول شوی و دی، د حکومت طرف نه بیا یو تضمین په شکل دی خوشي شو چې کله د لاړو په هغه ساحه کې بیا فعالیت شروع کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې لوړپوړي چارواکي به د سره لینک نه لري. بالکل دوی تماس سره لري، دوی وسلې ورکړي دي، 15,000 میله وسله هغه لري. د مونږ کوچانو سره هغوی ظلم وکړ. څه موده مخکې تاسې یادېږي د مونږ د رسمي چارواکي و د کوچانو د ریاست طرف نه هغوی ویلي و ټکولي و پیسې تنې اخیستې وي. نو د علیپور په موضوع زه درته وایم چې په مطلقه ډول دی سپورټ کېږي، یا د بهرنیو ملکونو طرف نه هم دې کې شک نشته چې هغه نه سپورټ کېږي. بالکل حکومت ته زه دا وایم چې دې مخنیوی وکړي، که چېرته د دې خلکو مخنیوی ونه شي په آینده کې په نور ولایتونو کې داسې خلک پیدا کېږي چې حکومت خلاف بچ کېږي. 2 ورځې مخکې دا د پوستې د حکومت سوځولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضرېږي. تر دې وړاندې هم د علیپور د کړنو په تړاو شکایتونه شوي، خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. ښه افغانانو، علیپور څوک دی؟ علیپور د اشرف غني صاحب سره چې په چپ لاس کې ناست دی د دانش سرور سړی دی. افغانانو چې دا موږ دا سهار او ماښام هم دې فیسبوک ته او د دغه ته هم ټیم ورکړی دی، موږ دغه ځیم جړی دغه دی. دانش سرور په اشرف غني دویم معاون دی، په حکومت کې داسې وایي چې رئیس جمهور پسې دریم سړی دی. د هغه سړی دی دا علیپور. د ده دا بدماشي اوسنۍ نه ده، دی نیولی حکومت بېرته دغه خوشي کو، دانش سرور خوشي کو. زه دا پوښتنه لرم چې ولې دا زموږ ملي اردو چې ده دا چې ته د قرباني ګډورې دي. دغه چارواکو نه پوښتنه کوم ولې دا چې ته اوبه راوړي دي چې په غزني کې به محاصره کېږي، تنده به یې وجني، په سروبي کې به محاصره کېږي چې سروبي د کابل په خوله کې پروت دی، دغه کومک به نه ورسېږي. د بل طرف به په علیپور غونډه کې لنډغر لوچک هغه به راپاسېږي چې مهربانه هغه بیا په پوستو ورځي او 2 پوستې به نیسي. دغه شی موږ تاسو ته ویو چې افغانستان کم طرف ته روان دي. افغانانو موږ خپله غاړه خلاصو، بیا نور ستاسې خپله خوښه ده. زه درته یو خبره کوم، موږ د سولې د امن
موږ غواړو چې په افغانستان کې ژوند موږ ټول قومونه سره یو ځای وکړو، که تاجک وي، که ازبک وي، که ترکمن وي، که هزاره وي، ټول زموږ ورونه دي. خو زه فکر نه کوم چې موږ نور دغه خلکو سره ګزاره وشي. او ته اوس بخښنه غواړم، اوس د طالب او دغه خلکو تاسې دا یقین لرئ چې سوله به سره وشي؟ یقین لرئ تاسې؟ ووایئ په ایمان وانې تاسې ووایئ چې بله ورځ یو سړی چې د افغانستان د لوبو مشر تیر شوی و، هغه اشرف غني هغې امر ورکوي چې هغه ونیسي، ملي ځواکونو ته وایي چې هغه ونیسئ، مګر هغه پنجشیر د تښتي، د چا پلار یې نشي نیوی. نو ته ماته ووایه چې بله ورځ کابل کې په ار کې د طالب ناستي، د علیپور به د طالب خبره ومني؟ یا دغه پنجشیر د چې تښتېدلی او دغه سړی دا به سیا مهربانه د طالب خبره ومني؟ یا طالب به د علیپور خبره ومني؟ سوچ په کار دی. زه نن ښکاره خبرې کوم، زه غاړه خلاصوم، دا زما له بیعت ساتئ. افغانستان تجزیه کېږي، دا نشانې دي. پاکستان 5 تقسیمه کېږي، پاکستان نه به 5 ملکونه جوړیږي او افغانستان نه به 2. دا زما لایف نن یاد ساتئ. دا خبرې ما ډېرې پټې پټې کولې، چا ته نه ویلې، خو زه یې درته په ثبوت ویم چې هم افغانستان ماتېږي او هم پاکستان ماتېږي. هم پاکستان د تجزیه طرف ته روان دی، 5 ملکونه به دې جوړیږي، او هم افغانستان. د افغانستان دغه ولایتونه چې دي، دا خبرې مبرې هېڅ نتیجه نه ورکوي. دا په قطر کې دا به وګورئ 6 میاشتې 5 میاشتې کال صرف دلته به افغانان وژل کېږي، او هلته به موږ خوشحاله چې سولې خبرې روانې دي. اخرنۍ نتیجه یې دا ده، افغانان ورونو 2 ورونو سره خامخا بېلتون راځي. دا کوم دا خبره، خو دا بین الاقوامي سازش دی. دغه شی هم دې ته جوړې او دا نشانې نن درته د ښکاره کړي. او د دې وانې زه ډېر غږېدلی یم. زه درته ووایم چې پاکستان ولې ماتېږي. پاکستان یوازې زه نه ویم، ډېر د پاکستان د باجوا خبرې به درته راوالم چې هغه هم د اشارې ورکړي، همداسې به درته د سیاستمدارو خبرې هم راوالم چې هم پاکستان ماتېږي او هم افغانستان ماتېږي. ولې ماتوي؟ د دې پاکستان او د افغانستان مالکان دغه افغانان، دغه پاکستانیان نه دي، د دې مالکان خارجیان دي. زه تاسو ته ویډیو په ثبوت باندې ښیم، بیا تاسو سره نورې خبرې کوم چې د پاکستان د ماتولو درته هم خبر درکم. زه درته دا خبر درکوم، دا واورئ ښه. لہذا دا پاته پاکستان به په 15 ځایه متلي په دا فریادو باندې دا د مولانا د فضل الرحمن د پارټۍ سړی دی، سینیټر دی. واحد وطن دی، دا په جلا ریاست دی. سند واحد وطن دی، دا په جلا ریاست دی. بلوچ واحد نسل دی، بلوچستان په جلا ریاست دی. پښتون واحد نسل دی، پښتونستان په جلا ریاست جوړه. کراچۍ د مهاجر چیشی قومی یعنی دا هجرت پر فکر باندې سو مرتفق دی. دا بجلا ریاست ور په دا 15 ریاست په تقسیمه دي، په فریادو او په درخواستو او په جذبو ملکونه نه پاتې دي. دا پاتې نه شي. لہذا چې څوک ملک متوي، نو هغه بیا دغه ماحول خامخا جوړ شي. پښتون جلا یو د نفرت ډوډۍ ځینې جوړې کړي، له بلوڅوي بیا جلا جوړوي، له سندان دي جلا جوړوي، له پنجابان جلا. خو زه ورته وایم چې زموږ جنګ په مابین کې نشته، نه موږ پر بل کلمه ویلې ده. که اسټابلیشمنټ ته امریکا بیایي چې نوې نقشې زه په دنیا کې اچوم، زما د مفاداتو او خواهشاتو مطابق، مړي د لارې اړیکه یې نه وي، بېشکه دې ماتې. خو موږ د نواز لیزو مړي موږ څه ګناه. مولانا صاحب د واده ورېده منګه دا خو ماتېږي 100% کې. خو خبره دا ده چې په دغه ډرامه کې چې دا ډرامه روانه ده، په دې کې پښتون افغان وژل کېږي. او زه دا ویم، دا ماته مه وایه چې کېدای شي ډېر خلک به دا ووایي چې پاکستان خو اټمي پاور دی. اوس سړیه تاسې ماشومانه سې لږ تاریخ ولولئ. برطانیه په 250 ملکونو باچۍ کوله، دغومره برطانیه پاتې ده. په 8 ساعتونو 1 ساعت نه بل سر ته رسېږي، ټولې دغومره پاتې ده. روسیه چې نیمه دنیا و، نیمه دنیا اټمي پاور هم لرودو، ټانګونه هم لرودو، توپونه هم لرودو، د پاکستان نه 100 چنده مضبوطو. ولې مات شو؟ او مغزم خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ دا ټول همدغه طرف ته روان دی. شمالي ولایتونه چې دي، دا به وروره د شمال خلکو ته ورکوي. کم دیخوا دا کم ولایتونه چې دي، دا به د اټک نه واله همداسې دا د پښتنو منطقه
تر جنوبي پښتونخوا پورې دا به ټول افغانستان سره نښلي، دا به ټول یو افغان یو پښتون کېږي. دې ته به جلا عمل جوړېږي. د دې فیصله نړیوالو کړې په تاسې، او د دې بل علاج نشته دی. ځکه علاج نشته دی چې کلم دا هیوادونه دغه شان ملکونو باندې حکومتونه کوي، نو هغې نه واړه ملکونه جوړوي، لکه دوبۍ، قطر، ابوظبي، بحرین، دغه شان ملکونه چې د دې پې لږه قبضه اسانه وي. نو ته د ازادۍ طرف ته نه روان، موږ د غلامۍ کندې ته لاندې روان یو. خو صرف موږ سره غم دا دی چې موږ خپل پښتانه، خپل افغانان د دې مرګ نه، د دې دسیسې نه بچ کړو. دا زما لایف نن تاریخي لایف دی. تاسې به کېدای شي بعضې به زما په دې لایف باندې خندا وکړي، بعضې به کېدای شي زما په خبرو باندې یو تعجب وکړي چې دا لیونی شوی، که زه لیونی شوی نه یم. ما په دې ډېر څېړنه کړې، ما په دې ډېر معلومات کړې چې پاکستان هم ماتېږي او افغانستان هم ماتېږي. خلک به وایي چې اوس خو ډورنلین دا سیمې خاردار اچوي، دا سیمې خاردار تا ته دې دپاره درواچو چې لر او بره پښتانه خپلو کې سره راوچت شي، خپلو کې لکه یو سړی چې ودی د سهار مونځ نه کوي، یا مور یا پلار یا خور هغه اوبه راوالي، یخې اوبه نه پاسېږي او یخې اوبه پې ور واچي چې راپاسېږه. دا یې تا لپاره پښتونه دې لپاره اچولی. زه به انشاءالله زه تاسو ته وښیم چې د میږو په شان به انشاءالله دا پښتانه راولي او دا سیمې خاردار به انشاءالله په بل مخ چپه کوي. که چپه یې نه کړو دا باچا ژوندی و، خو ما ته زنده‌باد ویوئ، زنده‌باد. که دروغ مې ویلو زما په قبر باندې مې تیزې وکئ. دا سیمې خاردار به عقل ته ورور د آمو سیند کې موږ ورګزارو. دا لر او بر ټول افغانان به یو ځای کېږي، لر او بر ټول پښتانه به یو ځای کېږي. او زه ویم چې واړه هیوادونه دي شي، واړه هیوادونه دي شي. دوبۍ څومره خوشحاله ده، ابوظبي کې خلک څنګه خوشحاله دي، په قطر کې خلک څنګه خوشحاله دي. موږ په غټ څه کوو په دشتو باندې، چې په پاکستان کې وروره بد حال دی، وروره خلک د ډوډۍ دره کې نه لګي، په افغانستان کې بد حال دی، د ډوډۍ دره کې نه لګي. نو د دې نه خو دا ښه ده چې واړه هیوادونه جوړ شي، واړه ملکونه جوړ شي، ټول به په خوشحالۍ کې ژوند کوو. موږ به ټول یو پښتانه، یو ژبه به یو شی وي. موږ نور قومونو ته احترام لرو، که هغه هر یو قوم وي، تاجک، ازبک او ترکمن، خو ځکه چې پنجابی وي، سندھی وي، بلوچ، موږ ټولو ته احترام لرو. خو موږ خپله ژبه به وي، خپل اختیار به وي، خپل مکتب به د دې لانجو نه به خلاصو. و دغلته په انګلینډ کې یوه ژبه ده، بس انګلیش دی، ختمه قصه ده. نه لانجه شته، نه دا شته چې زه انګریز یم او ته انګریز نه یې. په فرانسه کې ورشه سې امیر همداسې حال دی، په جرمني کې ورشه همداسې حال دی، یونان کې همداسې حال دی، سې مهربانه په هالند کې همداسې حال دی، په ډنمارک کې همداسې حال دی، په امریکا کې هم دغه امریکن ده انګلیش دی، په کاناډا کې هم دغه انګلیش دی، په استرالیا کې هم دغه انګلیش دی، په نیوزیلند کې هم دغه انګلیش دی. موږ بدبخته سې مهربانه دې پسې نښتي یو چې دا زما او دا ستا او دا هغه. دا وروره ټولې فضول خبرې دي. لر او بر پښتانه افغانانو تاسې ته د لوی پښتونستان مبارک وي، لوی پښتونستان. که دا فیصله اوس کېږي که نه کېږي، خو زه در باندې دا زیری کوم، چې لر او بر ټول افغانان پښتانه به یو ځای کېږي. بل علاج نشته دی، بل علاج نشته دی سې مهربانه. او زه دا یم چې قسم په خدای دی چې دا یو شو که نه، چې د دې دوبۍ نه خلک مزدورۍ ته رانه دي پښتونستان ته، نو زما په قبر بیا مې تیزې وکړه. که د دې عربونو او د دې ملکونو نه خلک ستا دې پښتونستان ته مزدورۍ ته رانه، نو دا ځای مې یاد ساته. او دا به ډېر به وګورې انشاءالله، ډېر وخت به نه دا به لږ وخت وي. هېڅکله د طالب او د دغه حکومت کې چې ناست دي، چې دا 90% اختیارات د سره دي او 10% نورو خلکو سره دي، پښتنو سره دي، دا هېڅکله وروره سره سمون نه خوري. د هغې په جامه کې، د هغې په لباس کې، د هغې په خبرو کې، د هغې په هر شي کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. وروره موږ وروره امن غواړو، موږ وروره سوله غواړو، موږ وروره تعلیم غواړو، موږ پښتانه نور جنګ نه غواړو. که موږ ته پښتونستان جوړوي، که هر څوک جوړوي، نړیواله جوړوي، دا شی زما او ستا په واک کې نه دی. ډېر خلک به داسې ووایي چې یاره دا شی خو موږ نه منو. ته څوک یې چې ته یې نه منې؟ ستا په پاکستان کې وګوره د قرآن څومره بې حرمته کېږي، د بیبیانو څومره بې حرمته کېږي، روزانه یو پیغمبر را پیدا کېږي. چا یې څه وکړه؟ حکومت ته څه کولی شي؟ په فیسبوکونو موږ څنګه نیغ کېږو؟ چې شی هم بدل کړه، چې شي کوم تغییرات راوستو. هغه خلک چې د پیغمبرۍ دعوه کوي، هغه خلک چې پیغمبر د بیبیانو ته کنځلې کوي، هغه خلک چې ورور صاحب مهربانه زمونږ پیغمبر پسې بد رد وي، هغه په جازونو کې راوړي، ورور دلته یې راوړي. ته حق نه لري چې په هغې باندې فیصله وکړي، ته حق نه لري چې هغې ته سزا ورکړي. ته که د هغې پسې راشي لایف، ته که هغې پسې یوټیوب کې راشي، ستا چینل، ستا فیسبوک ختمیږي، تا ته ورور اخطارونه درکول کېږي. دا څوک اخطار درکوي؟
دا څنګه اسلامي ملکونه دي چې سه مېرمانه زه د مسلمانۍ خبره کوم زه غیبېږم زه مړ کېږم دا څنګه اسلامي ملکونه دي چې د پیغمبر علیه السلام توهینونه پکې کېږي نور په کفري هېوادونو کې هم داسې نه کېږي په کفري هېوادونو کې به چېرته یو ځای وګوري چې چېرته به یو قرآن یو کافر راوالي وبیا سوځوي نور خو ټول موږ هلته خپله سوځو په مدرسو باندې بمباریانې څوک کوي دا قاریان څوک شهیدانوي دا بده ورځ پسې چا شروع کړې ده په دې پښتنو باندې دا روزانه پښتانه ولې وجل کېږي دا پرون تاسې وکتل په مومندو کې زمونږ یو مومند ملاله خور د هغې انګور وانې ډزې شوي په هغه ملالې وانې ډزې وشوي او پښتنو خدای تباه او برباد کا تاسې که به غیرت او تاسې که به ایمان کله راځي چې ستاسې خویندې میندې دننه په کور کې محفوظ نه دي تاسې د پښتونولۍ او د اسلام خبرې کوئ نالت چې ستاسې په دا شکلونه وانې شي نور تاسې ته نور کومه بېعزتي ده چې تاسې ته راوانه وړې ده ستاسې د خویندو میندو بېعزتیانې وشوي ستاسې ځوانان غیب شو ستاسې ملکان غیب شو ستاسې علم یې وشرمو ستاسې قاریان یې وشرمول ستاسې قرآنونه یې وسېزل ستاسې مدرسې یې بمبار کړي ستاسې جوماتونه یې بمبار کړه ستاسې مشران یې بېعزته کړه اوسه پورې تاسې ته بېعزتیانې روانې دي تاسې په کوم شکل ځان ته افغانان پښتانه ویوئ علاج دا د افغانانو زه خو خپله زه هېڅکله دا دغه نه کوم خو زه خو په دې راضي یم چې کوم افغانستان کې کمې د ریزوبانې منطقې دي ورور هغه د هغې ته مبارک وي موږ ته د اټک نه واله تر جنوبي پښتونخوا پورې دا یو پښتونستان جوړ کړي چې موږ ټول پښتانه پکې اوسېږو چې د لانجې نه خلاص یو دا څه وروره یو ځای روان یو طرف له ټوپک ایښی بل طرف روانه بل ټوپک نه هم تعلیم ته پرېږدي نه هم ترقۍ ته پرېږدي په ډرامو کې په موږ پښتونوالې رشخندي کېږي ملیان په موږ پسې وروره د پنجاب ملیان راپاسېږي وروره رشخندي روانې کوي کوم یو شی دی چې موږ پښتنو ته پاتې دی وروره د دې پوخ علاج دا دی بل علاج نشته دا د نړیوالو نقشه ده ما درته نن ویلې که تاسې منئ که نه منئ دغسې مې خاردار په کباړ خرڅېږي او دا به انشاءالله موږ د اباسین سیند ته ورګزارو دغه به انشاءالله دغه کار به کېږي دا ټول یو قوم دی یو خلک دي دا ټول یو قوم یو خلک دي دا هېڅکله د یو بل نه جدا کېدی نه شي او زه دا خبره کومه چې انشاءالله داسې ترقي داسې امن به وي چې تاسې به حیران شئ داسې به انشاءالله دغه خو خدای ته وګورو چې د دې ډرامې نه نور تېر شئ د دې ډرامو نه نور تېر شئ دا ډرامې نورې په بس کوي دغه ډرامه کې دغه فلم کې دغه پښتون په رښتیا ووژل کېږي ولې دا د اسلام ټیکه یوازې پښتون اخیستي ولې دا د قرآن یوازې پښتون ته راغلی ولې د جنت ته به یوازې پښتون ځي دا شپېته اویا ملکونه نه دي چې ټس او پلوس په تاسې راغستې مهربانه دا 15 کاله وشو والله کې دومره ځناور وژل کېږي په دې دنیا کې څومره چې روزانه افغان پښتون وژل کېږي او بیا موږ کې عقل او شعور نه راځي موږ د قرآن نظر کې موږ د اسلام نظر کې خو په دې شي باندې موږ استعمالېږو زموږ بچیانو ته د قلم په ځای ټوپک ورکړی خلک ترقي کوي ژوند زندګي سیمنه به ګیس برق پوخ سرکونه وروره قانون حساب دغه کفارو هېواد کې خو نه مجاهد شته او نه طالب شته څنګه امن دی پکې ښځه ځان ته په ځنګل کې روانې سیمنامه په سایکل وانې یو دغه بیا اچولې څوک ورته داسې کاږه کتی هم نه شي ځکه چې قانون یې ځان ته جوړ کړی موږ په دې وانې وخوړو دا بعضې پکې راشي اسلام پالو پلالو اسلام پالې خو ستاسې وکاته اسلام پالې خو ستاسې په 92 کې وکاته چې قیمت هم په کابل کې جوړ کړو ستاسې اسلام پالې موږ کتلي ستاسې اسلام موږ په 92 کې کتلی دی چې کومه بېعزتیانې نن قسم په خدای دی که زه سیکانو ته سترګې غړولی شم هغه سیکان هندوان چې د افغانستان یو د اقتصاد یو برخه وه په افغانستان کې یو کاروبار زندګي لرو ده هغه تاسې مجبوره کړه نن انډیا ته لاړه ټول اقربانان چې هغه اوسه پورې په خپل افغانیت په خپل افغانستان باندې فخر کوي هغه تا نن مجبوره کړه ټول دې د افغانستان نه ورک کړه نالت دې وي ستا په شان دي چې ته ځان ته مسلمان وې ته ځان ته افغان وې دا د چا د لاسه دا کارونه وشو موږ نه وروره نه خپل پرېږدو نه پردی پرېږدو نه هم سیک پرېښودو نه هم هندو پرېښودو نه هم یو پرېښودو نو افغانانو ورونو زه تاسې ته دا زیری در کوم چې انشاءالله د لوی پښتونستان بیرغ به ودرېږي دا به انشاءالله زما خدای دې ماته په ژوند وښی او که دغه نه شو که زما دروغ ویلي راشي ماته زما په قبر مې تیلی وکړئ بله لار نشته د افغانانو موږ در په در او خاورې په سر یو قسم درته خورم په دې اروپا کې زه دې طالبانو ورونو ته ویم زه د حکومت خلکو ته ویم چې طالبان ورونو په دې اروپا په دې استرالیا امریکا په لندن په بلجیم او په دې نورو اروپایي هېوادونو کې په زرهاو لکاو افغانان پښتانه پراته دي دا د افغانستان او د پښتنو یو غټه سرمایه ده
دا کال ته جنګونه یي که داسې لانجې نه زما بچی دي نه د بل بچی دي دا د وطن نه کټ شو خدای ته وګورئ دا معامله یو طرف ته کوي موږ په ملي اردو والا باندې زړه شو چې دا وروره شو دلته په پوسته کې شهیدېږي او د میندې دي هغه مور او د فامیل لري موږ په ولس هم داسې دردېږو موږ په تعلیم داسې دردېږو چې خدای ته وګوره نور ځوان زندګي دې جوړه کړه څه ځان ته دې ټوپک اچولی وروره په لاس کې باید چې ستا قرآن وي په لاس کې باید چې ستا د حدیثو دغه وي تا ټوپک اچولی نور هم ټوپک اچولی تباه و برباد یو تر څو پورې به دې بدبختیانو سره تعلیم هم زندګي لري هغه هم مور او پلار او خویندې ورونه لري هغه هم غواړي چې دا دغه شي خو خدای ته وګوره چې نور دا ډزې مه کوئ او زه په طالبانو باندې دا کوم چې خدای ته وګوره نور د ملي اردو والا نه واوړه او زه ملي اردو والا ته یم چې خدای ته وګوره چې نور د تعلیم نه واوړې قلارې په خپلو پوستو کې کښېنئ دا جنګ پردی جنګ دی سلاح د بل چا ده کارتوس هم پکې د بل چا دی پیسې هم د بل چا دي وجود پکې ستا استعمالیږي موږ خو یو څه نه نشو جوړولی موږ خو سیام مهربان هغه تسبیح نشو جوړولی چې یو جوړ تسبیح په وطن کې جوړې کړو نو دا ټوپک ما ته چا راوړو دا ګولۍ ما ته چا راوړو دا پیسې ما ته چا راوړي بس ته خدای ته وګورئ په دې اروپا کې موږ افغانانو اور واغستو ځکه اور واغستو چې د دې د زندګي او ژوند او زندګي ګورو چې دا څومره عیش و معاش کې تېرېږي ژوند امې د دې معلم وګوره زندګي څنګه ده هم د دې چې په خپل مذهب کې ملا دی هغه وګوره چې څنګه دی او هم داسې عوام وګوره ولس وګوره زموږ تباه و برباد یو لس طالبان مړه شو لس ملي اردو والا مړه شو لس ملکیان مړه شو هلته بم والوتو و خدای ته وګورئ د افغانستان هم د قیامت نه مخکې قیامت هم په افغانستان کې جوړ کړی تر څو پورې موږ د دې بدبختیانو سره یو او افغانانو زه تاسو ته وایم چې څوک زما په دې ژبه پوهېږي څوک زما په دې خبره پوهېږي بس یې خدای ته وګورئ د یووالي کار وکړئ او په قطر کې دفتر والا او حکومتي چارواکو په دې ټوله ډرامه خبر هستئ قسم په خدای چې داسې ډالر درته راځي مه وژنه دا طالب مه وژنه دا ملي اردو والا مه وژنه دا ولس دا د افغانستان بچیان دي مسلمانان دي ټول د دې بچیان بل تاسې به کتلي چې په هغه ملي اردو والا چې په لغمانې چې په تورخم کې شهید شو دومره زوی ته پاتې شو د هغې ماشومان د هغې فامیل د هغې مور داسې موږ روزانه په سلحاو داسې زموږ میندې خویندې وروره کونډېږي یتیمان جوړېږي موږ نور بس ټکی نشته ولې دا جنګ به یوازې دا پښتون کې د قیامته پورې دا څه رقم جهاد دی چې د داود خان په خلاف هم جهاد و د غازی امان الله خان په خلاف هم جهاد و د ترقي په خلاف هم جهاد و د امین په خلاف هم جهاد و د ببر کارمل په خلاف هم جهاد و ډاکټر نجیب په خلاف هم جهاد و د صفت الله مجددي په خلاف هم جهاد و د رباني په خلاف هم جهاد و ملا عمر صاحب په خلاف هم جهاد و د کرزي په خلاف هم جهاد او د اشرف غني په خلاف هم جهاد د دې اخر د دې پای ټکی به موږ کله وینو کله به موږ د سولې په فضا کې ژوند کوو اوس به ډېر ماته لګېږي چې ته وروره دا څه رقم خبرې کې ولې دا ټیکه موږ اخیستي و دا موږ به یوازې همدلته استعمالېږو خدای ته وګورئ یو شی تاسې نه لرئ دغه موبایل دا وګوره دا درته کوپارو جوړ کړی دې کې دله څه شی کړي 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې که ما دا شی دا کړی په دې زه وجلم نن هر یو افغان هر یو ملام په لاس کې نیولی قاریم په لاس کې نیولی هېڅ خبره نشته نو چې کم کار سباله کې ولې د هغې کار نن مخالفت کې ولې دغه چې سوله کېږي امن راځي او دا شی یو طرف ته کېږي ولس تنګ دی نور ولس د ولږې مري قسم په خدای ولس وي چې هر څوک چې راشي چې خدای د افغانستان ته سوله امن راولي بس یې دا معامله یو طرف ته کوي په دې باندې به منافق سړی خوشحالېږي چې هغه وایي چې یو کې 10 ملي اردو والا مړه دي بل کې 10 طالبان مړه دي بل کې 10 ولس مړه دي په دې به منافق نه مسلمانه خوشحالېږي په دې شی نو ته راشه په دې اروپا کې زه د په اروپا کې هلته زه اوسېږم زه یو پیشو نشم وجلی زه یو مانګک نشم وجلی زه یو سپی دلته نشم وجلی زما په وطن کې لکه د انسانان لکه د پاڼو غونډه کې رارجېږي سیمه روزانه وروره موږ شهیدان ورکوو د چا په ټوپک د چا په ګولۍ د چا په پیسو 15 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی ته ماته ووایه چې څومره د کافرو په خلاف جنگ شوی څومره د مسلمانانو په خلاف شوی د 1915 نه ته حساب کړه 2000 کال 15 کاله وشو اته کاله د ورسیانو ته خوا کا او 19 کاله دا خوا کا 20 کاله دا شو 14 او 15 کاله موږ خپلو کې جنگ کړی بیا دا حساب کړه چې په 1915 نه تر اوسه پورې څومره کافر مړه شوي دي او څومره مسلمانان په دې کې له منځه تللي څومره افغانان څومره کونډې یتیمان مړ کړي شکست ما خوړلی
انګریزان هم شکست ما خوړلې، انګریزان نن په عیش و عشرت کې دي، ژوند زندګي وطن یې جوړ دی، اقتصاد یې جوړ دی. وروس هم شکست ما خوړلې، وروس هم وروره اقتصاد هم جوړ دی، وروره په دنیا کې یو سوپر پاور هم دی، ورشه ملک وطن یې مو ګوره. زه تباه شویم، زما وطن تباه شوی، زما کابل تباه شوی، زما کونډې یتیمان جوړ شوي. همداسې د امریکایانو نه موږ شکست نه دی خو موږ شکست خوړلی. امریکا ولاکې پروا مې ته ورشه، امریکا څه رقم جوړه ده، ورشه زما د وطن څه حال دی. په امریکا کې یو توری مړ شو، یو توری دنیا یې وخوځوله. زما روزانه سي مهربانه افغانان وروره شهیدان کېږي، نو شکست ما خوړلی کافره خوړلې. هسې په دروغو ځان ته به دغه ورکو. ته ورشه تاجکستان ته وګوره، ازبکستان ته وګوره، ترکمنستان ته وګوره. والله چې ته غلامي ونه کړې، غلامي یې افغانه پښتونه، که ته زمانه 2 ورځې مې حکومت وکړي، په خدای کې رانه وکړي، که تا زمانه وکړو زه به بیخي د خدای بنده نه یم. والله چې دې کفارو ته غلامي ونه کړي، چې څنګه دوبۍ، څنګه قطر، څنګه سعودي، څنګه دا نور ملکونه نه کوي، که تاسې حکومت وکړو زه او د خدای راسي دی. ته څه شی لري؟ دغه وی میدان در باندې سبا بندوي، دا د بینک سیستم در باندې بندوي، دا موبایل انټرنیټ در باندې بندوي. ته څه شی پیدا کولی شي؟ په دمونو خو حکومت نه کېږي چې په دمونو باندې حکومت وکړم. نو خبره دار افغانانو، دا زما د زړه خبرې وي، دا داسې لایف دی چې تاسې به انشاءالله دا لایف زما یاد ساتئ، دا به یاد ساتئ چې بل علاج نشته دی. چې د نن مې د څه نوم دی دغه لوچک لنډغر وکتو چې دغه ویډیو بیا در باندې زه بیا م وګورم چې بعضې ملګرو به نه یې کتي علیپور په نوم باندې چې هغې 2 پوستې والي او دا دغه والي. نو د دې مقصد دا دی چې افغانستان کې روغه نشته، خو خبره دا ده چې باید موږ او تاسې هغه قدمونه والو چې نور سره تباه او برباند شو. نور ودرېږه دې ته بیا راوړم دا ویډیو. پښتون قومي مومنټ یې ویل، یو منټ صبر وکړئ، یې ته راوړم دا ویډیو ته زه راوړم. اوس ښه تاسې وګورئ دا ویډیو. د نامسؤله وسلوالو قمندان عبدالغني علیپور چې د ولسمشر د 2یم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت له زندان آزاد شوی، پر ملکي خلکو تر ظلمونو وروسته تازه په میدان وردګو ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او ګڼې وسلې او مهمات یې له ځان سره وړي دي. د میدان وردګو ولایت د والي ویاند وایي چې د عبدالغني علیپور وسلوالو کسانو د دې ولایت په حصې 2 ولسوالۍ کې د امنیتي سرتېرو پر 2 پوستو بریدونه کړي. جګړې 2 ساعته دوام پیدا کړی او بالاخره د علیپور کسانو 2 امنیتي پوستې نیولې دي. چارواکي وایي د علیپور د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې پر دې سربیره چې 2 امنیتي سرتېري ټپیان شوي او یو یې له ځانه سره وړی، یو حاموي ټانک، 10 میله کلاشینکوفونه او نورې وسلې هم د علیپور د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګو ولایت په 2یم حصار بسود ولسوالۍ کې د علیپور غیر مسؤل وسلوالو د ملي پولیسو په 2 پوستو باندې بریدونه کړي، حملې یې کړي دي چې د دغه حملو په پایله کې 2 ملي پولیس زخمیان شوي او د دغه 2 پوستو 10 تنه ملي پولیس یې وهلي دي، ډبولي دي او د دوی یو حاموي ټانک، 10 میله کلاشینکوف، یو M16 ټوپک او 2 میله پیکا او 2 نارنجک انداز وسلې له ځان سره وړي دي. د دوی ترڅنګ یو زخمی پولیس هم د علیپور غیر مسؤل وسلوالو کسانو له ځان سره وړی دی. عبدالغني علیپور 2 کاله وړاندې د غیر مسؤله وسلوالو د لرلو او پر ملکي خلکو د ظلمونو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو، خو د ولسمشر د 2یم مرستیال سرور دانش لخوا په ضمانت خوشي شو. د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي چې عبدالغني علیپور دا مهال 15,000 غیر مسؤل وسلوال لري او لا هم حکومت کې د جګپوړو چارواکو لخوا حمایه کیږي. پخوا نیول شوی و دی، د حکومت طرف نه بیا یو تضمین په شکل دی خوشي شو چې کله د لاړو په هغه ساحه کې بیا فعالیت شروع کړ. په دې کې هیڅ شک نشته چې لوړپوړي چارواکي به د سره لینک نه لري، بالکل دوی تماس سره لري، دوی وسلې ورکړي دي، 15,000 میله وسله هغه لري. د مونږ کوچانو سره هغوی زره مو که څه موده مخکې تاسې یادېږي د مونږ د رسمي چارواکي و د کوچانو د ریاست طرف نه هغوی ویلي و ټکولي و پیسې تنې اخیستې وي. نو د علیپور په موضوع زه درته وایم چې په مطلقه ډول دی سپورټ کېږي، یا د بهرنیو ملکونو طرف نه هم دې کې شک نشته چې هغه نه سپورټ کېږي. بالکل حکومت ته زه دا وایم چې د مخنیوی وکړي، که چېرته د داسې خلکو مخنیوی ونه شي په آینده کې په نور ولایتونو کې داسې خلک پیدا کېږي چې د حکومت خلاف بجې کېږي. 2 ورځې مخکې دا د پوستې د حکومت سوځولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضرېږي. تر دې وړاندې هم د علیپور د کړنو په تړاو شکایتونه شوي، خو حکومت یې پر وړاندې هېڅ اقدام نه دی کړی. داسې د افغانانو چې موږ نوره خانه جنګي د 92 طرف ته نه ځو،
چې په 92 کې خپلو کې سره یو دغه شو. ښکاره خبره ده زه خو د لر او بر افغان چغه نه وم، زه یم د لوی پښتونستان چغه وم. پوه شئ ما په لایف کې اول ویل چې د لوی پښتونستان موږ وروره هېڅ مشکل نه لرو، اداره او تاجک او ازبک او دې سره وروره. خو دا اخیرنۍ زما چې کومې دغه د شپږ کالو دغه واغه ما جوړ چې ته راویستو زمونږ او د دې سره اوس دغه شی نه کېږي. دا شیخانه جنګۍ ته دي. افغان ولس ته تاسې ما ټول پیژنئ. ما در باندې خپله غاړه خلاصه کا چې جنګ موږ نه غواړو چې زمونږ بیا کونډې یتیمانې او د 92 په شان دي زمونږ حالت جوړ شي. خپلو کې موږ وروره د ونخلو او ټول وروره سه مهربانه اخرنۍ فیصله بیا دا وي چې دا اوس کمې خبرې زه کوم نو د دې سره موږ خپل د اټکه پورې چې کوم د جنوبي پښتونخوا پورې دی دا منطقي د پښتنو د موږ یو آزاد لوی پښتونستان غواړو. دغه منطقي چې دی دا دی وروره دغه د زبان او د خلکو ته ورکي او نور پاکستان نور 15 تقسیمه کېږي خپل کار دی. موږ ټول یو لر او بر پښتونستان غواړو او ورور یو ترقي غواړو، امن غواړو. نړیوالو ته هم دا ویو چې تاسې دا فیصله کړې ده خو خدای ته وګوره چې مړه کوئ ما دغه ډرامې نه نور خلاص کړئ. دغه 15 کلنۍ ډرامې هغه پای ټکې ورته کېدی لکه په ډرامه او په فلم کې سړی په دروغو مړ کېږي خو زما په پښتون افغان په دې ډرامه او په دې فلم کې په رښتیا ووژل کېږي. نو دغه لایب زما یاد ساتئ په الله سپارمه. زما نور څه مقصد نه دی چې بعضې مرګړي دا ووایي چې یاره تا ولې داسې خبرې وکړې. وروره دا د نړیوالو ایجنډا ده ما درته ویله ما څېړنې کړي دي، ما پې ویډیوګانې کتلې، ویډیو مې درته وښوده او خپله باجوا ویډیو د هغه ما پیدا نه کړه. باجوا وایي چې ملکونه په ایټم بمو نه ساتل کېږي، کله چې اقتصاد کمزوره شي ملکونه ماتېږي. دا د پاکستان د جرنیل د موجوده مشر چې دی د دې ویډیو ده او داسې د ډاکټر اسرار احمد ویډیوګانې وګورئ د نور وګورئ نو پاکستان هم ماتېږي او افغانستان هم ماتېږي. ما درته مخکې ویلې چې یو څو ولایتونه به وي دا به دري زبانه لري او دا باقي پاتې به دا به د اټک نه واله جنوبي پښتونخوا پورې یو لوی پښتونستان جوړېږي او نور به پنجابستان جوړېږي، سند به جوړېږي او بلوچستان به جوړېږي. هغه خپل کار دی خو موږ به د خپلو پښتنو او د خپلو دغه کوو. لر او بر یو پښتونستان زنده باد.